بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې غایبانه نماز جنازه د شریعت په رڼا کې څنګه ده؟ دا نن سبا چې دا غایبانه نماز جنازې کیږي چې یو غټ سړی مړ شي په نورو ښارونو کې د هغو جنازې کوي، دا کول څنګه دي او په دې کې شرکت څنګه دی؟ فتاوی حقانیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 444 هغه لیکلي دي چې د احنافو په نیز باندې، یعنی زموږ په مذهب کې د جنازې د لمانځه دپاره یو شرط دا دی چې هغه مړی به ومخته وي. په دغه وجه سره موږ مذهب والا احناف دا وایي چې غایبانه نماز جنازه صحیح نه ده. البته دا نن چې د نامورو خلکو په نامه باندې د هغو دپاره غایبانه د جنازې لمنځونه کیږي او حنفي مسلک والا هم په دې کې شرکت کوي، نو دا یو سیاسي حربه ده. د مسلک او د مذهب سره دا هیڅ واسطه نه لري، دا صرف د عوامو د خوشحاله کولو دپاره کیږي، نو په دې کې شرکت کول صحیح نه دی، د دې څخه ځان ساتل ضروري ده. په حواله سره د فتاوی هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 144 دغه رنګه البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 190. نو محترمینو، په داسې جنازو کې شرکت کول صحیح نه وي، د دې څخه ځان ساتي. زموږ په مذهب کې دا جایز نه دی. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.